بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. په دغه لیکچر کې به ستاسو د ټیبل ډراپ کیدل یعنی ډیلیټ کیدل او له منځه وړل زده کړئ. د ټیبل ډراپ کیدل دوه له لارو ترسره کیږي، یو د ګرافیک او دوهم د ټي اس کیو ایل سکرپټ، چې انشاءالله ستاسو په دغه لیکچر کې دواړه طریقې یعنی میتھډز زده کړئ. د ټیبل ډراپ کیدو لپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته. دغه دوستانو تاسو لیدلی شئ چې لومړی دغه ټي اس کیو ایل سکرپټ ما کارولی ده چې ډراپ مطلب ده ډیلیټ. ډراپ دا چې د ټیبل له منځه وړي او د هغې پسې وروسته دوهم کیورډ چې ده یعنی ټیبل. زه غواړم چې یو ټیبل ډراپ کړم. هغه کوم ټیبل ډراپ کړم؟ دغه ټیبل امپلای ټیسټ په نوم ټیبل چې ده دغه زه غواړم چې ډراپ کړم. دغه امپلای ټیسټ ټیبل چې ده دا په ډي بي او سکیما کې او ټي اس کیو ایل ډیټابیس کې موجوده. که چیرته تاسو دغه سکرپټ سلیکټ کړئ او بیا یې اکزیکیوټ کړئ د ټیبل به له منځه ولاړ شي. او دوهمه طریقه یې دوستانو ستاسو د ګرافیک له لارې هم کولی شي چې امپلای ډاټ ټیسټ ټیبل چې ده هغه ډراپ کړئ. لومړی ستاسو دلته آبجیکټ ایکسپلورر چې ده دې ته راشئ او ډیټابیس فولډر کې دننه ډیټابیس یعنی ټي اس کیو ایل ډیټابیس غوره کړئ چې کوم دلته تاسو ګورئ چې ما ټي اس کیو ایل غوره کړ. او د ټي اس کیو ایل څخه وروسته د تاسو ټیبلز فولډر ته لاړ شئ. دغه غوره کېدو څخه وروسته ستاسو دغه کوم ټیبل چې ستاسو غواړئ هغه غوره کړئ یعنې انتخاب کړئ. دلته زما امپلای ټیسټ ده چې زما غوره کړی ده یعنې دغه ډي بي او سکیما کې موجوده او دغه باندې تاسو رایټ کلیک وکړئ او ډیلیټ ورته ووایئ. که تاسو دلته ډیلیټ ورته ووایئ نو دغه ټیبل به څه شي ډیلیټ کړي. یا ستاسو همدغه سکرپټ چې ټول نه اسانه لار ده همدغه سکرپټ غوره کړئ او اکزیکیوټ کړئ نو هغه ټیبل به ستاسو ډیلیټ شي او له منځه به ولاړ شي. دوستانو که ستاسو دلته اوس آبجیکټ ایکسپلورر ته راشئ بیا هم دلته معلومیږي. خو که چیرې ستاسو دغه ټیبل فولډر یا ډیټابیس فولډر ریفریش کړئ نو ستاسو به وګورئ چې امپلای ټیسټ ټیبل چې ده هغه له منځه لاړه. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې هم په لوی چیغه سپارم. الله مو مل شه.